کم ودی نو هغه ودی او کم چې یخي هغه یخي ترک هندوانو له یو چاکو پوره دی او که زموږ یو سنیټر هم یې کنه نو د ټول ملک دپاره پوره دی پاکستان کې چاته څه تکلیف وي انشاءالله زموږ سنیټر ته دې وایي هدایت الله حاجي صاحب ته دې وایي هغه به شانه بشانه د هغو سره ولاړ وي هغه که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي هغه د جماعت اسلامي سره ساتي هغه د پی ټي آی سره ساتي هغه د پی پی پي سره ساتي هغه د نور او دا نور چې کوم کنه دا غلامان تیر شوي دي او موږ د باچا خان پیروکار یو موږ اوس هم آزاد یو او بیا به هم آزاد یو انشاءالله څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ سینیټر حاجي هدایت الله خان نن خپل ابایي کلي ته جندول ته تشریف راوړي د هغې په خوشحالۍ کې او د هغې په استقبال کې ټول جندول نه بلکې ټوله ضلع د عوامي نشري پارټۍ عهدهداران ورکران د ډېر عام خلک هم د هغې په استقبال ته د خزانې بایپاس ته راغونډ شوي تاسو کتلی شئ ټول دا د دې خلکو د سینیټر حاجي هدایت الله سره خپله مینه ده د دې پارټۍ سره خپله مینه ده موږ د خپلې پارټۍ ډېر زیات مشکور یو شکریه ادا کوو چې د صوبې واحد سینیټرۍ ټکټ یې زموږ جندول له موږ نه راکړو موږ بیا یو وار ډېر خدای په موږ ډېر احسان دی د سینیټر صاحب نه موږ دا امید او دا توقع ساتو چې یوازې د جندول نه د پوره صوبې او د پوره ضلعې به په ښه ډول خدمت وکړي هغه شان خدمت به وکړي چې څنګه هغه خپل د منسټرۍ په دور کې کړي د خپلې پارټۍ د مرکزي مشرانو د صوبایي مشرانو په حد ممنوع مشکور یو چې په دې ټوله صوبه کې زمونږ د دې ته چې کوم د نظر وکړو یو ځل یې موږ له بیا دا د خوشحالۍ مختلق له موږ له سینیټري راکړه او هغه سینیټري الله پاک زمونږ سینیټر کامیاب کړو نو موږ د ټول مخکې د خپل رب ډېر شکر ګزار یو چې الله پاک موږ له یو ځل بیا راکړه مخکې موږ له زاهد خان په شکل کې راکړی او دا ځل موږ له د هادي راشد په شکل کې دا سینیټري راکړه اوس زمونږ انشاءالله د دې سینیټرۍ سره زمونږ به په ضلع دیر کې د عوامي نشر پارټۍ پرمختګ ډېر زیات شي انشاءالله زموږ د ملګرو خلک ډېر زیات بلند شي په دې باندې او موږ مطلب دا دی چې په دې د الله شکر ادا کوو چې دا خوشحالي یو ځل الله پاک موږ بیا راکړه موږ د خپلې ضلعي د مشرانو زموږ د دې نن د تنظیمي ورکرانو ډېر مشکور یو چې نن په ګڼ تعداد باندې راوتي دي او دلته چې څومره زموږ د مختلف ډپارټمنټس خلک راغلي هغه کلریکل سټاف دی هیلث ډپارټمنټ والا دی ایجوکیشن ډپارټمنټ والا دی وابډا والا دی او کوم چې عام ولس دی نن تاسو ته پای ډېر د خوشحالۍ ورځ ده زموږ د جندول لپاره یو غټ اعزاز دی حاجي هدایت الله صاحب کوم چې زموږ سینیټر جوړ شوی دی بلکې هغه د ټول پاکستان په سطح باندې نمایندګي کوي بی کې او سپیشل کریډټ ګوز ټو جندول جندول ته ځي نو د هغې په استقبال کې خلک ولاړ دی او د څو پورې چې عوامي نشر پارټۍ تعلق دی نو دوی ډېر ښکلي کارونه کوي په مخکې وخت کې نن سبا چې کوم حکومت دی تحریک انصاف بلکې دا تحریک کرپشن دی تحریک انصاف نشته دی
ډېر زیات کارونه چې کوم دي نېشنل پارټۍ کړي دي. استاد په باره کې به زه دا وایم چې استاد 7 سکیل او په 9 کې به ریټایر کېدو. نن ماشاءالله استاد د 12 سکیل نه شروع وکړي او دغه شان 1618 ته ځي. نو دا د نېشنل پارټۍ یو غټ جدوجهد دی او موږ د سردار حسین بابک هم شکریه ادا کوو، د میا افتخار هم شکریه ادا کوو، د حاجي بادر خان هم موږ شکریه ادا کوو. زموږ چې څومره د NP وګړي دي په قومي سطح باندې د امیر حیدر خان هودي او دغه شان د جندول سپیشلی چې کوم ایریا ده د دې د خلکو ځکه ډېر یو لګن دی، یو محبت دی، یو ډیوشن دی. نن راغلي خلک استقبال ته ولاړ دي د حاجي صاحب او انشاءالله زموږ د حاجي صاحب نه دا پوره ایکسپیکټیشن دي، توقعات دي چې هغه به د دې علاقې لپاره به دا تعصب نه کوي. عوامي نېشنل پارټي خلک څومره د شکل نه سره دي، دغه شان د زړه نه سره دي، څنګه چې ټوپۍ سره ده د زړونو سره دي. تعصب د چا سره نه کوي، حسد د چا سره نه کوي، وداوټ ډسکریمینیشن، بغیر بلا تفریق د خلکو خدمت کوي. انشاءالله حاجي صاحب به دا سړي خدمت کوي او دا زموږ مشران دي. په موږ چې کومه سخت راځي موږ به دوی ته وړاندې بوځو او دوی به هغه زموږ چې کوم دی هغه کوم پرابلمز دي هغه به دوی سالو کوي. ټول ناول د مشر اسفندیار خان د صحت لپاره دعا کوو او بیا د هغې ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې هغې په جندول باندې دا مونږ له ټیکټ راکړو حاجي صاحب ته او د بدر خان حاجي صاحب هم ډېر زیات مشکور یو چې د هغې دپاره یې منډې تړلې او هڅې وکړې او همیشه عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم دی دې ته ډېر د عزت په نظر کتلي دي. که مونږ فکر وکړو نو په خیبر پښتونخوا کې یو سنیټر زمونږ کېده او هغې مونږ جندول ته راکړو. نو مونږ ته پکار دی چې د دیر خلک را بیدار شي او وګوري چې مخالف پارټیانو کې 1009 MPA-ګان د هغې باوجود هغې ته څه د سنیټ ټیکټ نه ورتلی کېږي. خو عوامي نېشنل پارټي په دې پښتنو غیرت دی. بل د حاجي صاحب نه مونږ دا توقعات لرو چې څنګه مخکې جندول ګلزار کړی دی انشاءالله اوس به ټول دیر سیمه چې کوم دا کوم منصوبې چې روانې وي د NP په حکومت کې هغه ودرېدلي دي هغه بیرته انشاءالله بحال کوي. او ستاسو ټول ډېر زیات شکریه ادا کوم. د خصوصي د ملګري استادانو هم ډېره شکریه ادا کوم چې په ډېر ګڼ تعداد کې راغلي دي. ملګري استادان سب ډویژن ثمرآباد دا وخت د خزانه بایپاس سره ولاړ دي او سینیټر حاجي هدایت الله خان صاحب چې سینیټر جوړ شوی دی نو په لومړي ځل هغوی جندول ته دوره کوي. د پارټۍ ټول ملګري هم راغلي دي او د هغې سره سره ملګري استادان په ګڼ شمېر کې راغلي دي، د هغوی استقبال ته ولاړ دي. او چونکې د ملګرو استادانو یا د عام ایجوکیشن ډپارټمنټ لپاره عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم څه کړي دي هغه د چا نه پټ نه دي. نو په صوبه کې چې د صوبې په هر کوټ کې د NP یو وګړی کامیابیږي ترقي بیا ومي نو ملګري استادان نه علاوه ټول ګورنمنټ اپلای هغوی ته خوشحالیږي ځکه چې هغه د دې صوبې خلک دي، د صوبې د خلکو لپاره د صوبې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره هغوی اقدامات پورته کوي. په موجوده وخت کې چې کوم ګورنمنټ دی د هغې نه خلک نالان دي، پریشانه دي او د ډېرو کوششونو باوجود د ډېرو درنو باوجود هغوی چې کوم اعلان کړی دی چې یاره موږ به 25% انکریز کوو نو ما خیال دی چې هغه باندې هم تر اوسه پورې هغوی څه فیصله ونه کړله شوله. نو ځکه خلک NP ته یا د هغې یو کینډیډیټ چې کامیابېږي نو هغې ته ویلکم کوي او خوشحاله دي.